د امریکا د کډوالو په خزیو کې آیا رسمي نکاحات د نشتوالي په صورت کې من کولی شو چې د زوجه خط څخه استفاده وکړو. نو د دې خاطره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. د دې لپاره چې دغه خط په بریالیتوب سره ومنل شي دا مهم ګامونه باید تاسو په پام کې ونیسئ. لومړی د اسنادو نشتوالی ثابت کړئ. لومړی باید ثابت کړئ چې د کوم هیواد څخه یاست هلته د نکاحات نه دی صادر شوی یا ورک شوی دی او د هیواد اړوند دولتي ادارې د کاپي په ورکولو نه دی توانېدلی. د زوجه خط د منلو شرایط او لازم ګامونه تایید شوي اقرار لیکونه څرنګه چې رسمي نکاح خط نشته یعنې میړه ښځه او د لږ تر لږه 2 تنه داسې شاهدان د کورنۍ غړي یا دوستان چې دوی په واده کې حاضر وي باید جلا جلا شرعي او قانوني اقرار لیکونه ولیکي. دغه 2 کسه د خطونو محتوا په دې لیکونو کې باید د واده دقیق ځای، نیټه، د شاهدانو بشپړ معلومات او دا ذکر شي چې دوی څنګه واده څخه خبر دي. مثال تاسو باید دغه ترجمه هم کې رسمي ژباړه یعنی تصدیقي کې په افغانستان کې د شاهدانو خطونه باید په پښتو یا دری وي او په امریکا کې میړه خط باید د انګلیسي وي. ټول بهرني اسناد باید د یوې باوري ژباړونکي لخوا په انګلیسي وژباړل شي او د ژباړو د صحت سرټیفیکیټ ولري. د متبادله اسنادو وړاندې کول د زوجه خط ترڅنګ باید د میړه او ښځې د اړیکې واقعیت ثابتولو لپاره نور شواهد هم واستول شي لکه میړه لخوا ښځې ته پیسو د لیږدولو سندونه یعنی منی ریسپټ، د واده د محفل عکسونه او د ټلیفونو خبرو یا چټونو تاریخچه یعنی کال لاګز. دا یعنی په واتساپ کې دغه ځایونو کې هغه سکرین شاټونه باید تاسو هم باید ولرئ. تایید شوی خط تاسو کولی شئ چې زوجه خط یا د ښځې تصدیق شوی سوګند لیک د کورنۍ او دوستانو لیکونو چې ستاسو د واده تاریخ، ځای او د اړیکې واقعیت پکې تایید شوی وي وکاروئ. دا خطونه باید حتما نوټري شي یعنی پابلیک نوټري هلته یعنی ثبت شي. په افغانستان کې هلته بیا ثبتېږي، هلته دفترونه دي چې هلته ثبتېږي. نور اضافي اسناد زوجه خط ترڅنګ باید نور قوي شواهد هم وړاندې کړي لکه ګډ بانکي حسابونه، د ګډ کور کرایه یا د کور ملکیت سند، ګډ بیمه لکه د واده او ګډ ژوند عکسونه او د مالیاتو ګډ راپورونه. او اکثره دغه د یو اس سی آی اس پالیسي ده. هر هغه څوک چې غواړي میړه دلته یا ښځه دلته یا میړه دلته یا ښځه هلته یا میړه هلته په هغه صورت کې که چېرته تاسو نکاح خط نه وي جوړ کړی نو زوجه خط تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. خو دغه کوم کارونه چې ما درته وویلې چې دا باید تاسو ولرئ. 2 نفره باید شاهدان، هغوی باید جلا جلا خپله دغه ولیکي، سټیټمنټ ولیکي او دا سټیټمنټ باید بیرته که په پښتو ژبه یې انګلیسي ته واړول شي او که په دري ژبه یې هم په انګلیسي ته واړول شي. هلته په کابل کې ځایونه شته دي چې هغې ډایرکټ درته اړولی شي. همداسې نکاح خط چې تاسو جوړوئ نو هغه هم باید ترجمه شوی اوسي. نو دغه شیانو ته ضرورت دی او تاسو باید دغه شیان ولرئ. که چېرته تاسو نشئ کولی چې دغه وکړئ نکاح خط ترلاسه کړئ نو د زوجه خط څخه تاسو استفاده کولی شئ. دا هغه څه دی چې ما د یو اس سی آی اس د ویب سایټ دغه پالیسي ما ولسو او ومې غوښته چې تاسو افغانان سره دا شریک کړم ځکه چې ډېری افغانان دي میړه او ښځه دلته یا میړه دلته دی یا ښځه دلته دی او یا میړه هلته افغانستان کې دی یا ښځه افغانستان کې دی. نو هغې د خاطره دوی ته ډېر هغه دومره لاسرسی نشته دی چې دواړه یو ځای شي او هلته لاړ شي نکاح خط ته. نو هغې د خاطره نو دغه بهتره لاره ده چې د زوجه خط څخه استفاده وشي. په خدای مو سپارم. سلام علیکم.